رسول الله مبارک په مخ کې په سلامونو کې یادېږم نو دا که دوبۍ ته څوک دي څوک به پسې نه جاړي که څوک کراچۍ ته ځي میاشت له به لاړ شي هلته مزدورۍ له څوک ورپسې نه جاړي سختۍ له دي او څوک نه جاړي او چې د خدای کور له دي نو په غلط څیز باندې او په جړا او په انګولا باندې وباسي دا ښه شی نه دی نبی علیه السلام فرمایي چې سړی د کور نه وځي په خوشحالۍ دی په سفر وځي او چې ښځه بچي خفه کېږي بیا د حج ته څه لځي او دیم جاړي ټوسکه ټوسکه کوي او ښځې خو د قصده جاړي هسې ورته ځان ښایي چې ګنې زه راپسې خفه یم میان کې ښه خوشحاله او دیم د قصده ټوسکه ټوسکه کوي چې دا ښځې ته ځان ښیم چې ګورې ښځې ته تا پسې ډېر زیات خفه یم نور د میان دان نه خو مونږ خبر یو که مونږ ته پته ده نو دا ټوسکې ټوسکې او دا جړاګانې دا په شریعت کې ګناه ده او ښه خبره نه ده نیکفالۍ سره وځه بدفالۍ سره مه وځه د کور نه نو چې بیا لاړ شي او دوستان که ورته د کلي نه وځي ورسره او په مخه ورته ښیي نو په شریعت کې د دې ګنجایش شته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله عمرې له ته نو حضور پاک ورسره جلب کړی لږ ورسره د کلي نه ووته او بیا ورته رسول الله مبارک فرمایي ورې رورکې په دوا کې میر نه کې دې نه دا معلومیږي چې اجله دي نو لږ جلب ورسره کولی شي په ښه نیت جشن د پاره نه او دام ورته ویلی شي چې ما په دوا کې یاد ساته او دام معلومیږي چې دا جي دوا قبلیږي هلته چې څوک ځي او دام معلومیږي چې لوی سړی هم د رکوټي سړي نه دوا غوښتی شي دا د ګوره حضور پاک د عمر صاحب نه دوا غواړي مونږ ته اورئ چې داسې تاسو وکئ